سلامونه دوستانو. دغه سړی هم ډېر خوراک کوي. چلنج یې مې ښودی دی چې آیا دا به خلاص کړي، خلاص به یې نه کړي او چلنج به وګټي و به یې نه ګټي. ډېر خوراک یې ورته ایښودی، کوترې دي، غټ پتون دی او اخوا طرف ته نور هم غوښه ده، وریجې دي، مرچکي دي. دا به یې ټول دا خلاص کړي. شورۍ په ترکاري وکړه، دا به خلاص کړي که نه او چلنج به وګټي که نه. لیمو مې پرې ور واچوه، مرچکي یې ایسته کړلې، دې ته چلنج یې ښودی دی، دا باید دا خلاص کړي. آیا دا چلنج وګټي که نه؟ شروع خو یې ورته وکړه. شی ډېر وږی هم ښکاري، ډېر وږی دی. خوراک یې مې ښودی دی ځان ته. او خلاص کړي که نه، دا یو پټی پاتې دی، خلاص یې کړه. دا پټی خو یې خلاص کړی، دا نور سم ډېر ورته پاتې دی، پتون ورته غټ پاتې دی، ملنګ. دې خوا کوترې پاتې دي، خوا دا نور شیان پاتې دي. خو لا پېژنو دا چې شی دی، خو دا یې هم ورته ایښي دي، باید دا مو یې خلاص کړي. دې مخامخ سرو خو یې شروع وکړله، دا دې کېښودلې. نو خلاص کړي که نه؟ ما نظر دی دا چلنج به دا وګټي، ډېر خطرناکه وږی دی. ای د نن به یې ټوله پرې ور واړولې، ټوله پرې ور واړولې، اوس ورته شروع کوي. هغه کې شروع کړی، زیات یې خلاص کړلې. مرچک خوري، مرچک به هم خلاصوي، ترکاري به هم خلاصوي، وریجې دا خامخا هر څه به خلاصوي. دوه دانې ورته پاتې دي، نو دا یې خلاص کړلې. دا دومره خوراک کولی شئ که نه ملګرو؟ دا چې کوم خوراک چې دغه ځوان کوي. کوترو به دې نه وروسته شروع کوي راواخیستلې، کوتره یې راواخیستې، دوه دانې پرې هم پسې راواخیسته، خوله یې پرې کړه. خلاص به یې کړي که نه؟ دا چرګان مرګان هر څه ټول، دا دې دوی نورې هم راواخیستلې دي، 4 دانې پاتې دي. دا به خلاص کړي که نه؟ ډېر خوراک یې ورته ایښودی، همدې شی وږی دی ډېر. ما چې کوم نظر دی خلاصوي یې نه یې پرېږدي، ټول خلاصوي، هسې نه پرېږدي. دا یو دانه پاتې ده، دا مو خلاصه کړي، بیا په دې بل شي شروع کوي. اوهو ترکاري به خلاصوي. اخرنی دغه دی، دا به هم خلاصوي. وریجې قریب خلاصې کړې، وریجې خو یې خلاصې کړې، خو دا بل شی ورته پاتې دی. ترکاري مرکاري هم قریب خلاصه کړې ده. دا به څنګه خورم وایي؟
وریژې خو یې خلاصې کړې، یوه ترکاري پاتې شوله. او دا خولې ته ونیو، دا به خلاصه کړي که نه بد خو یې را شو کوي. مې پې واچوه، زر خوراک یې شروع کړی دی. دا قریب خلاص کړو دا خو ښه ډېر خوراک کوي دا. نوشه جانه شي، دا دومره خوراک دی وکړو او خلاص یې کړو. دا د قریب یې خلاص کړی دی. دا یې خلاص کړو، خلاص یې کړو. ملګرو دا و د نن ورځې د دې چې نن مې ورته در وښودو، ډېر خوراک یې وکړو، واقعیت د ډېر خوراک یې وکړو. او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره پاتې شئ. د الله په امان.